عصمت قانع وایي چې دوی به د جنکو سپین ورنونه ویني او موږ به جهاد کوو. د افغانستان یو ډیر مشهور لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت قانع ډیر زیات غوسه ده. عصمت قانع هغه شخص ده چې په ټولنیزه رسنیو کې خورا لوی او مشهور نوم لري او هر څوک ورسره بلدتیا لري. دا په دې خاطر چې عصمت قانع د خندا په شکل یعنی مسخرې تحلیل کوي او د سیمې په هر نوي او تازه موضوع نقد او تحلیل کوي. ملګرو راځئ چې ووینو عصمت قانع څه وایي او چاته په غوسه ده. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې نوې ویډیو ته درته راغلاست وایم. عصمت قانع: آیا موږ د اسلام ټیکهداران او نور ملتونه له اسلامه وتلي؟ سیاسي شنونکی او لیکوال عصمت قانع په خپل ټویټر اکاونټ باندې لیکلی دي چې آیا موږ د اسلام ټیکهداران یو او نور ملتونه ټول له اسلامه وتلي دي؟ نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ باندې په یو ټویټ کې د افغانستان د یوې سیمې یو وران کور انځور او د WW ریسلینګ د دوو مخکښو ښځینه لوبغاړو ناتالیا او لیسی ایوانس انځورونه خپاره کړي دي. نوموړي دغه انځورونو ته لیکلي چې د جهاد فی سبیل الله کنډوالې د افغانستان د مالکیت په اکاونټ کې جمع کیږي، خو د امن سپین ورنونه پر نورو ډګرونو لوبیږي. هغه همدار راز په خپل دغه ټویټ کې مخکې لیکلي چې آیا موږ د اسلام ټیکهداران یو او نور ملتونه ټول له اسلامه وتلي دي؟ دا په داسې حال کې ده چې پرون په کندهار کې یو پلار د خپل وړې ماشومې لور په مخ کې وژل شوی دی چې پلار یې په موټر کې پروت او هغه ورته ترهېدلې ولاړه ده. د یادولو ده چې پرون شپه په سعودي عربستان کې په لومړي ځل د ښځو ریسلینګ لوبه ترسره شوه چې د WW دوه نامتو او مخکښو ښځینه لوبغاړو ناتالیا او لیسی ایوانس پکې ګډون وکړ. دغه مسابقه چې ډیری خلک یې نندارې ته ورغلي وو، ناتالیا پکې په پای کې لیسی ایوانس ته ماته ورکړه او د سعودي عربستان په خاوره په خپل لومړۍ مسابقه کې بریا خپله کړله. درنو لیدونکو، یو تازه خبر هم لرو چې تیره ورځ په کندهار کې د ماشومې په مخ کې پلار وژل شوی و، د هغه قاتل هم وژل شوی ده.